بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو به د سعادت حسن منټو نوم اورېدلی. منټو د سب کانټیننټ او د اردو یو لوی ناول نګار او افسانه نګار تیر شوی دی. منټو چې څومره اوس نوم لري د هغه باندې هغه دوه فلمه جوړ شوي دي. پاکستان والا ستاره امتیاز ورکړی دی. نو چې دا څومره نوم لري او په لټریچر په خلکو کې څومره مقبول دی، نه دی د خپل ژوند چې کله ژوندی و نه په هغه دور کې دی بالکل د دې نه الټه او د ده د عزت په ځای باندې ډېره بېعزتي شوې وه، سپک ورته کتلی شوي وو، مقدمې پرې جوړې شوې وې، جیلونه یې خوړلي وو. نو دی د غمونو او د پریشانو ډک ژوند یې تېر کړی دی، مایوسۍ ښکار و. نو دغه سعادت حسن منټو په هغه زمانه کې ولې داسې و، اوس ولې داسې دی. د ده د ژوند باره کې یو څو خبرې کوو. نو ړومبې خو ګورئ دا خبره ده چې کله موږ د دا عظیم خلک چې دا چې نوم یې پیدا کړی دی، نوم یې ګټلی دی، د دوی چې کله د ژوند حالات لولو نو په دې کې موږ ته ډېر غټ سبق وي، موږ ته یې لرننګ کولی شو. نو د هغې لپاره دا ویډیو کوو. ګورئ سعادت حسن منټو په ممبئی ښار کې په 1912 کې پیدا شوی او په هغه زمانه کې د چې سبق کله په سکول کې وي نه دی په لسم کې 2 پیرې ته فیل شوی او په کالج کې بیا دی ډراپ آوټ سټوډنټس کې و چې د کالج نه یې وباسلی و. نو ایز ایجوکیشن کیریر د چې کوم و د تعلیمي سفر چې کوم هغه خو یو فیل سټوډنټ دی که نه. نو د هغې نه پس چې کله د لیکل شروع کړل نو د په لیکلو کې د تخلیقي صلاحیت په اعلی لیول باندې و چې اعلی لیول باندې د داسې لیکل وکړل چې هغې ځای ونیسو. خو اوس اپله د په خپلو لیکلو کې افسانې چې د لیکلې ناولې چې لیکلې نه د حقیقت نه ډېر زیات کار واغستو او چې د سوسایټي څنګه دا نه هغه آی مکمل چې کوم دی نه هغه شانو لیکل او سوسایټي دا نه خوښوي چې ته به د هغې بد لیکې. په سوسایټۍ کې خلک د طوایفو بازارونه به و د انګریز په زمانه کې خلک به تلل د مالدارو خلکو د اشرفي ایلیټ کلاس چې ځان ته وایي هغې ته به تلل او طوایف یې چې کوم دی هغې سره به یې شپې تېرولې. نو دغه کارونه به کېدل نه چې کله منټو په دې باندې قلم اوچت کړه نو په هغې خلکو باندې خوا بدو لګېدل. یا به منټو اوس چې په سوسایټۍ کې خلک دي هغه خبرې کوي نو په نیمه خبره او دویمې خبرې پسې کنزل کوي. نو سعادت حسن منټو چې کله دغه خبرې په خپلو ناولو کې راوستې نه به په دغې خلکو باندې بدې ولګېدې. نو په ده باندې لیبل ولګولی شو چې دی فحاش دی او دی فحش خبرې کوي. د په افسانو کې د وجې نه د ناولو د وجې نه فحشي خورېږي. د دې د وجې نه د انګریز په زمانه کې هم د باندې 3 پیرې ته مقدمه چلېدلې وه خو دی اخره کې په 3 واړو مقدمو کې بری شوی و. نو چې کله پارټیشن وشو نو دی تر څه وخته پورې په هندوستان کې پاتې شو ځکه چې ما څنګه ډومبې ووي چې د ممبئی ښار سره ډېره مینه وه. نو څه وخت دی هلته کې په هندوستان کې پاتې شو خو څه وخت پس دی پاکستان ته راغی او چې کله پاکستان ته راغی نو دی پاکستان ته پته نشته چې د مایند کې څه چلیدل چې دی پاکستان ته راغی او دته په پاکستان کې ډېرې زیاتې بدې ورځې ولیدې، دومره بدې ورځې ولیدې چې ده به بیا په لاهور کې چې اوسېده نو ممبۍ به یې یادوله. دی پته نشته چې دا د دې خلکو پلانینګ و او که ویداوټ پلانینګ د ده په تقدیر باندې دا لیکلي شوي و خو دی دومره مجبوره شو چې ده به د 3rd کلاس اخبارونو دپاره په 10 روپۍ باندې بیا کالم لیکو ځکه چې ده سره د خوراک دپاره بیا هم پیسې نه وي او یو څو چې د ده کوم یاران دوستان و هغوی به ورسره مدد وکړو خو څومره مدد به یې کوو که نه د بل په مدد خو نه کېږي. نو د ده په هغه د 12 کتابونه لیکلي دي خو د ده په لایف ټایم کې نه هغې کتابونو ته هغه عمره چې کوم دی نو اډینس میلاو شو او نه د هغه چې کوم خلک و چې د قدر وکړي او د لا کار ورکړي نه هغه شان عمر شو. نو د هغې د وجې نه دومره لږې پیسې به یې ګټلې چې په هغې باندې د هغه کار ونه چلېده. نو د هغې چې د ډپرس به و د ډپریشن ښکار به و نو بیا به شراب هم ډېر څښل او چې شراب به ډېر څښل نو هغې شرابو کې به بیا چې پیسې خو ورسره نه وي ښه شراب یې خو نه شو اخیستی نه به هم 3rd کلاس شراب څښل. د هغې د وجې نه وجود وخت تر وخته زر زر خرابېده. نو دلته کې مطلب دا دی چې د هغه ژوند لکه داسې طریقو سره تېرېده. وایي تر دې پورې چې دی په ریډیو باندې هم بین شوی و که نه او پاکستان د ازادۍ نه پس چې کله دی پاکستان ته راغی نو په ده باندې 3 پیرې ته دلته هم مقدمې چلېدلې وي څنګه چې په انګریز چلولې وي او دلته هم 3 پیرې ته بری شوی و. نو دغه سعادت حسن منټو د هغه د مرګ نه پس هغه ته په 2012 کې د پاکستان حکومت نشان امتیاز هم ورکړو. د هغه په فلمونه پې هم جوړ شو او هغه نن هغه په عوامو کې هغه دومره مقبول دی چې په لمز یونیورسټۍ کې یو پروفیسره وه هغې خبره کوله چې ما یو ورځ چې کله په منټو باندې لیکچر ډومبې لیکچر شروع کړو نو په هغې کې یو هلک پاڅېد او ما ته یې ویې چې منټو خو فحاش و داسې و داسې و. ما ورته ویې چې نن خبره مه کوه چې کله زه په منټو باندې ټول کلاسز برابر کړم نو د هغې نه پس په خبره کې او چې کله ټولې لیکچرې برابر شوې نو بیا هغه هلک په خپله بیا پاڅېده او ما ته یې ویې چې میم مشرف به منټو هو چکا هوں. نو نن چې کم خلک پوه دي لټریچر سره تړون شته او پوهیږي په دې باندې نن هغه نه منټو د زړه نه قدر کوي. خو د بدقسمتۍ خبره ده چې به موږ کې ډېر زیات خلک د دغې هیرو په ژوند باندې قدر ونه کړي او د هغې د مرګ نه پس کله اگر هغې قدر وشي هم نو هغې خو بیا په قبر کې پراته وي. دغې دې ویډیو کې تر دې دمه پورې بله ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. داسې ویډیوز دپاره زموږ چینل ګورئ. د الله په امان.